ماشاءالله تا معلومیږي چې خو فاینانشل ډیسیژن دی غوښتي دي ټاپ 3 انویسټمنټس په کوم کټګوري خلک انویسټمنټ وکړي پراپرټي کې سٹاک کې ما چې خپل کړی دي کنه نور ته سجست کوم یعنی خپل هم سجست کړی دي او نور څه سجست شه دی ما چې ټاپ خه انویسټمنټس کړی دي ریل اسټیټ کې کړی دي بیا په سٹاک کې ما په داسې کمپنیانو کې کړی دي چې د اغور روان گروث د نوې دنیا سره زاړه نه ما په کوکا کولا کې ما انویسټمنټ نه کړی په مکډانل کې ما نه کړی زما د ټولو نه ښه انویسټمنټ چې ما کړی ما په ایر بی ان بی کې کړی ما ته پته و چې یار ایر بی ان بی را روانه ده گروث کیږي ایر بی ان بی چې دا بلو چپ کمپنی شو زما چې ښه انویسټمنټ دی ما په اورو موبایلز کې کړی کوم گرین انرژي کې را روان دي نو همیشه دنیا هغه زوړ ټریډیشنل ذهن چې دی ما د ځانه او د زوړ نه یار ښه انویسټمنټ چې کړی ما خپل دماغ وکړی دا ډېر مهم دی دا مطلب زمونږ خلک ټول نه کم انویسټمنټ په خپل دماغ کوي ما د ټولو نه ښه انویسټمنټ په خپل دماغ ځکه کړی چې ما منټور ساتلی زما دلته منټور پاتې شي ما په خپل ځان زدانه یم چې یار زه 30 مار خان یم ما د خپل استاد نه څه نه دي زده کړي خو ما د خپل منټور نه چې په ژوند کې لارې زده کړي دا چې یار ته په ژوند کې مخکې څنګه ډېر ښه یعنی ستا 3 اډوایس دا چې ریل اسټیټ بشي او فیوچریسټک کمپنیګانې دي لکه تسلا شو اپل شو بالکل مخامخ چې ورو کومې کمپنیانې را روانې دي او د کرپټو باره کې څه نظر لري چې انویسټمنټ پکې وشي کې ونه شي کرپټو هغه سړی دی انویسټمنټ کوي کرپټو هم فیوچر ده خو کرپټو ډیره والټایل ده ډېر ریسک دی کرپټو کې بنن مالدارې سبب غریب په کرپټو ښه په ډے ټریډینګ که څوک چې زه ډے ټریډینګ وکم ډے ټریډینګ کې بنن مالدارې سبا زما هغه را روان چې کم خلک ټریډینګ کوي همیشه سوینګ ټریډ کوي په هغه د وړینا ما چې کله رحمت الله صاحب زه تاسو ته وایم چې ما چې کله ټریډینګ شروع کوم ما خپل بروکر ته بیک ان خبر کوم $30 ټرانسفر کړو ځکه زما اوقات د $30 نور نو نن زما سره اوور $1 million چې د ډے ټریډ پورټفولیو ده